عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما د مدینه منوری گورنر را وغوښتو. هغه ورته ویل داسې چل دی چې حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک څه فیصله وکړه زما به هماغه فیصله وي. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را وغوښتو. هغه ته ویل چې داسې چل دی چې تا ته پته ده چې حکومت یزید ته پاتې شو او دته خدا سے خطر علی گلو. یزید ورته ویلو چې تاسو ورته مو وای چې امیر معاویه رضی الله عنه وفات شوه، دا سه ورته نه وای. حسین ابن علی او عبد الله ابن زبیر ته وای چې امیر معاویه بیمار دی رضی الله عنه او هغه په خپل جون باندې یزید امیر منتخب او تاسو ته پیغام دی چې د یزید په لاس باندې زما په لاس بیعت د یزید په لاس بیعت. حسین ابن علی ډیر خيار هغه اندازې چل دی چې دا کوم خط چې د امیر معاویه رضی الله عنه خط نه دی. د امیر معاویه خط زړه خپې جنم رضی الله عنه دا خط هغه نه. خو عبد الله ویل چې داسې چل دی چې هغه اندازې چل دی ویل چې داسې چل دی چې خو عبد دا خط هغه نه. امیر معاویه ډیر لوی او خيار او ماما د ټول امت د جناب رسول الله دی. اکلم داسې نه کوي. امیر معاویه رضی الله عنه مبارک ډیر لوی شان خاوند. یزید او داغي په کابینه کې داسې صفات چې هغه زما خوښ نه دي. دا خد امیر معاویه نه دی ځکه صحابه د رسول الله د دین وړاندې امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه چې زما پلارو زما پلار د چانه په دې خبره بیعت نه دی اغسته چې زما په زوی باندې تاسو راټول شي. او داغینه وړاندې سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله عنه امیر المؤمنین دی هغه د چانه په زور باندې بیعت نه دی اغسته چې زما د زوی نه تاسو دغه حکومت ومنئ. او داغینه وړاندې سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه چې کلا د ظالم د خوانه په خنجر او لګیدو بدن نوی روانه وي نو سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شورا را جمع کړه او شورا کې اهل علم اهل رای لوی خلق کینول او ورته ویل تاسو زمانه بعد با په خپل کې یو مخلص انسان انتخاب وکړي چې کوم تاسو ور باندې اتفاق راغی په هغه کسانو کې زما د زوی نه مرای واخلي عبد الله ابن عمر نا رضی الله تعالی عنهما. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم انا بمرای واخلي لیکن عبد الله ابن عمر با امیر المؤمنین جوړیږي نا زکه دا ډیر لوی بار دی ما یو ډولو زما بچي وړلې نشي فلهذا زدا بار په خپل بچی باندې ناچو تاسو ورته کسان منتخب کړئ خو زما د زینم پکې مشوره والی. نو عمر رضی الله عنه مبارک هغه داسې کار کړي نو امیر معاویه خط نه دی دا څه هغه نه دی ویلي بس او که خط لیکلی شوی داغه د وفات نه بعد لیکلی شوی او که خط وی نو زه د خپل پلار او د خپل پلار نه وړاندې د خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان او داغین وړاندې د خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه او داغین وړاندې خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک داغی حالات زندگی ما ته وړاندې دا فلهذا زبدی باندې مشوره وکم. حسین ابن علی رضی الله عنه واپس لاړو مالا ټیم راک. مروان د دې گورنر کلک معاونو خدای دې غلط مشاور چاته نه ور کوي. دا یو خبره زما وره دا مدرسه چې موږ چلو خدای دې غلط مشاور موږ ته نه راکړي. غلط مشاور به مدرسه وړاندې کی غلط مشاور با ریاست رنگ کی غلط مشاور با فساد جوړ کی. نو دی وجنه مشوره چې اخلي د خو خلقونه مشوره اخلا هر چا نه مشوره ما اخلا. مروان
ورتراغه گورنر ته ورته ززان دي غر کو وی ولی وی یاد ساته حسین ابن علی بیعت تیار نه دی تا زمانه مشوره غسته وی و گورنر تا بد حسین ابن علی نه فورا سر قلم کړي وی تا باغ وجلې وی به دی بار ته ولی پرې خودلو گورنر ورته مخراوالو ورته اے مروانا پجب باندې ګمشي ما ته ګورا او هغه شونډي چې رسول الله خپل کړی دي هغه بدن چې رسول الله ځان سره نږدې کړي دي ما ته ګورا او پاغي باندې تور اوچتي دو ته ګورا وی جبدي ګنګشا تماله داسي خبرې کې دا خوري غلطي خبرې کې زو حسین ابن علی باندې گزار کول دا ستا سوچ کې څنګه راغلا مروان ورته وی تا ته یزید نه دی لیکلی چې خبره اونه منله قتل کا او ورته وی مال دی یزید او زر خطو را اولیږي لیکن زبا کلم تر په حسین ابن علی باندې وجد نه کوم کار مې سره حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما لاړو دو ورځې بعد به راوغوښت سرنګ چل دیو کو مشوره دیو کړه مرګورو سره ورته یې مال درې ورځې ټیم راکړه مازیګر چلاړو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما مبارک ته ویل جدا سے چل لې چې دا خلخو موږ مجبورای او زه خو بیعت زکه نکوم چې د یزید متعلق او د هغې د عملي متعلق هغې سره بعضې داسې کسان دي چې هغوی زما د نیکه د سنت خلاف ورزی نه کوي په بعضو بدعاتو کې مبتلا دي او زه نشم برداشت کولی نو زه ورسره بیعت نکوم عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک مازیګر چې نور پریوتو اوخه غلی را وېستلا او مکی مکرمه ته راغی حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحابه سره مشوره وکړه او بعض صحابه ورته ویل چې دا څه چلو کا چې مکی ته لاړ شه او مکه کې پاتې شه ځکه تا دلته مجبورای خامخا در نه بیعت اخلي ته بیعت نه ورسره کې چې نه کې ورسره مکه مکرمه ته لاړ شه ولته ایثار شه حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک د خپل ټول بچو سره راغی وريرونه ور سره د مسلم بن عقیل بچی ور سره د جعفر بچی ور سره رضی الله تعالی عنهما خاندان رسول ټول د مدینه منورې نه را روانېدل شپه کې د خپل نیکه مبارک قبر ته لاړو ودرېدو سلام الوداعي پیش کو او به ویل بابا جانا ما ستا کله خار نه پرې خودلو مجبور ایما یو طرف ته ستا اغا نبوي عظمت را باندې دومره اعلی دی او بالا دی او اوچت دی چې ما دی یزید بیعت نه پری دی نو فلهذا بابا جان ازدان رخصت تخلم او زم مکی مکرمه ته وی اهل بیت مبارکان ټول ماشومان جاری حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما مبارک را روان شو مکی مکرمی تراغ مکہ مکرمہ کی صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر ورتراغ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین صحابہ کرام ورتراغ ورتوی اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ من خبریو چی تالا دو کوفی نا خطون رالل دو کوفی نا سو بوجی ڈکی ڈکی خطون رالل ہر یو بوجی کی پزرگون خطون پرات دی دو کوفی والا خلقوی اے دو علی رضی اللہ عنہ زویا اے حسین ابن علی زر رازا منگتانا بیعت کو تزمن امیر المؤمنین بعض علماء فرمائی سلویخ زر خطون رالل بعض وی دیر زر خطون رالل بعض وی اتل زر خطون رالل امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر نہ دے کہ زما د بچی د لاس داغه گورنران با دا سکی امیر معاویہ بعض خلق روافض زمونږ د سنیانم دوکا کوي ډیر خیال کوي ګوره صحابه دي امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ د هغه شان خاوند دی عزیزانو یو ځلی کعبی شریفی تراغه امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک د کعبی مبارکی رکن یمانی ګټ خپل کو
علماء فرمایي چې رکن یمانی خپلول نشتا بلکې تقبیل د ید بکې لاس وراکاږي او به لاس کول کې رکن یمانی سره. خو امیر معاویه رضی الله عنه دا رکن یمانی خپل کو وی جړل مرګري صحابه ور سره دي نو حجر اسد تراغه حجر اسد مبارک ګټي سلور واړه ګټونه خپل کړل بیکانه مبارک ته حجر اسد مبارک خپل کړلو او د امیر معاویه د سترګونه اوخ روان دي ملتزم تراغه ملتزم شریف سره سینه ولګولا آغه خپل کو به دروازې تراغه در شریف خپل کړلو به رکن عراقی تلار رکن عراقی خپل کړلو بیا حتیم باندې راتاویږي رکن شامی تراغه رکن شامی خپل کړلو یو صحابي ورته پوګ باندې لاس کې خودو ورته ویا امیر معاویه من خو رسول الله داسې لیدل نه دی من ابو بکر صدیق داسې لیدل نه دی من علی المرتضی داسې لیدل نه دی من عمر فاروق داسې لیدل نه دی تا د بیت الله سلور واړه ګټونه خپل کړل ولی دا سنت دی ورته او فرمایل نا 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 یوزل سرداری کونن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن قوم را تنگ کرلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می دی طرف تراغے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں رکن یمانی سر وصلی دلو ډډه ورتواله وا نو ما دازه زکه خپل کولو چې دې سره بدن د رسول الله لګی دلې او بیا کافرانو په زور راوړو زمون خاندان او مشرکانو نبی علیہ السلام هغه حجر اسد ته لاړو چې په خپل لاس مبارک لګولو نو نبی علیہ السلام هغه ته اشاره واړوله دې د پاره چې دې خلقو ته خبرو کې او د ځان نه دکه کی نو د نبی علیہ السلام بدن مبارک دې سره لګیدلو نو ما زکه دا خپل کو په ایمان وایا چې امیر معاویه رضی الله عنه هغه زیخ کولای په کم زبانه چې د امام الانبیاء بدن مبارک لګیدل نو هغه حسین ابن علی دغه د قتل حکم بکای د دینه معلومیږي دا چې روافض باطل پرس خلق دی او دا په امیر معاویه باندې دروغ وایي امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کلم داس نے دکڑی د یزید گورنرانو غلط مشوره ورکولا یزید دې ترا اور رسولو چې یزید په دوی باندې حکم وکي د کوفینا خطون راغلل حسین ابن علی صحابه او تول چې اے صحابه زما پغیق زما لا سنا زما د بدن ار یو عضو د امام الانبیاء د بدن سره لګیدل دا که زه کوفی ته لاړ نشم په ورځ د قیامت باندې به د کوفی مسلمانان زمانی کته وای چې موږ ستانو سیته ویلو چې راشه موږ تانه بیعت کو او د یزید نه نکو نو زه په ورځ د قیامت باندې به خپل بابا ته سویم واقعي نور خبره الله ته منظور ده کمال ته قتلای ما ته شهادت راضی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک وته فرمایل ورتوی اے حسین ابن علی یاد ساتان د کوفی والا خلق استافلار سره وفا نه دکړي استافلار کوفی والا شهید کړه دے عبد الله ابن عباس ورتراغ ورتوی اے د کاکا بچړیا اے حسین ابن علی یاد ساتا د کوفی والا خلق کاغذونه تاثر دی جب او زړه به تاثرای خطوری به دستا خلاف به را اوچتیږي یاد ساته غوره توری به استا خلاف وی امال پرس خلق دے چې لګ مال مګوري به ارس پری دی نو داسې چلوګه چې مو ورځه خلق تاسو سره نه دی ولاړ یو سره چې ستا پلار شهید کی تاسو سره ودرېږي حسین ابن علی رضی الله عنه باندې بہادری خپل غالب وا زدا خبره بار بار کوم شاه ولی الله رحمت الله علیه یو تدبیر دی یو تقدیر دی تدبیر د حسین ابن علی یو تقدیر الہی د حسین د پارا بلو الته چې دای اور رسول بهر حال کربلا میدان نو واقعا بیان کړي الته اوزم د کربلا په میدان کې چا چې جواب بیا د خزول نن په دې باندې خبره کوم رونو
ګوره یاد ساتي یو جنگ میدان کې جنگ کول دي، یو د جنگ په میدان کې د جنگ نه وړاندې بیکار او بی ادب خلق وزول دي. دا ګوره ډیر بد عادت ته. الله دې منګه د بدو خبرونه اوساتي. خبره غوره خبره الله ته، محبوبه خبره صدا الله ته، هغه د چې د الله رب العالمین د توحید دعوت خلق ته ورکی، او الله ته بد او نامنظوره خبره کومه ولا په دې خپل باندې کنزل او بدره دی ویل. ابن جویز دا یو سړی دی، ابن جویرم ورته وی او ابن جزیم ورته وی. ابن جزی دی راغی او حسین ابن علی داسی او قتل مخامخ ارا روان دی. دی ورته وی چې ای خلق دار روان کا څوک دی؟ دا واقعه څوک بیانوي؟ امام طبرانی رحمت الله علیه. دا حیات الصحابه کان دهلوی رحمت الله علیه. چانه تاسو کو دار روان څوک دی؟ عبد الجبار بن وائل وی، علقمه بن وائل وی رحمه الله وی من ولاړو د امام الانبیاء نو سے مبارک د صلی سم سپوږمۍ زلیږي د جمعې ورځ دا ظالم आवाज کی دا مخامخ سغرا روان دی. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک و تواز کے ورتوی مان پی جنی ورتوی نا ویزد جناب محمد رسول اللہ دلور بی بی بچے ما د فاطمہ الزہرا بچے ما. دا ظالم ورتوی اے جہنمی انسانا نعوذ باللہ من ذالک. ابن حسین علی رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ کے پروتے آواز وورے دلو، امام زین العابدین آواز وورے دلو، زنانو آواز وورے دلو، خیمون چغرا اوچت شلان جاری فریاد دے اے خلقا بدبخت انسان خلدی اللہ د جہنم د اور نہ ڈک کی. دے بارہ کے حضم محبوب پیغمبر فرمائی کہ داد جنت گلان دی. امام الانبیاء وی دا دوڑا د جنت گلان دی، حسن و حسین او دا ظالم وی دا جہنمی دے. حسین ابن علی تقار آگئے وی یا الہ العالمین یا اللہ دی بدن ٹوٹا ٹوٹا کا کلچ پا اسبان دی سور دے دی خوارا روان دے. حسین ابن علی ازار اکڑلو دا اسنرا پریوتلو رکاب کی خپن خطیدان اس منڈبان دی روان دے او دا ظالم زان سر راکاگی لاستی نپاتی شلو غتی نہ پاتی شلو سرتی نہ پاتی شلو ٹوٹا ٹوٹا د کربلا په میدان کی اسمنڈی وئی پیچ کم دے پل خیمه ته رسوله او ابن جو دی چکم دے دلته مردار شو ختم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سی مبارک فرمایل الله خپل وعده رشته کړلا. دا یو د کربلا په میدان کی ټوټه ټوټه د کربلا په میدان کې د مخالفین نه ختم شو. یاد ساتئ یو بل کسراغه حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک د کربلا په میدان کې شہید پروت تھے. میدان کربلا کے د حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سر مبارک پسے د عبید اللہ ابن زیاد کسان گرزی وی تاسو وګورئ مونږ ته دا عبید الله ابن زیاد د دې خبره درته کوم یاد ساتئ. مونږ دې مرګرو شاګردانو ته دا خبره کو چې اے شاګردانو ګوره یاد ساتئ چې کله د استاد په طالبۍ کې بیا ادب ونه وي، کله استاد د خلینه د الفاظ وتل نو یاد ساته ګوره خاتمه به بی ایمان شي. ګوره دا عبید الله ابن زیاد په شام کې سبق ویلو، عبید الله ابن زیاد شام کې سبق ویلو
استاد داسې را روان داسې کشر عمر والاو استاد داسې را روان دی ټول شاګردان ودرېدل عبید الله ابن زیاد لږ عمر یو دی هلکانو ته وایي خیر خدای سله ودرېدلی وایي جي شیخ راغی مرشد راغی استاد راغی هغې ته ودرېدلو عبید الله ابن زیاد ورته وایي دا پکې د کوم ځای نه راغلي چې یو سړی دی ناست دی استاد له دې ودرېږي خو یو انسان هغه دی او یو انسان موږ یو دا فرق پکې چا راوستی استاد ته چا خبر ورسولو استاد وی دا مخامخ الگ سوګ ناست دی چا ورته ویل عبید الله ابن زیاد وی د دې په تند کې ماته د جهنمینو اثار ښکاري د دې انسان په مخ کې ماته داسې ښکاري چې دا انسان بد ایمان دولت ځان سره نه وړي دا عبید الله ابن زیاد د یزید گورنر د بصری دی یزید خطرہ اولی گلو چې اے عبید الله ابن زیادا مسلم بن عقیل مراغله دی حسین ابن علی مرا روان دی ته د بصریم گورنر شوی او د دینه بعد د کوفی گورنر دی مبارک شاه او عبید الله ابن زیاد لار شاه حسین ابن علی زما په بیعت باندې مجبور کا ک بیعت نه کینو هغه نصر قلم کا عبید الله ابن زیاد ول دا کار زما دی دا کار زما دی حسین ابن علی چې کله میدان کربلا کې شهید شو عبید الله ابن زیاد سړی ته ویلار شه د حسین ابن علی سر ما تراوړه یو چا د حسین ابن علی سر مبارک لاس کې نیولې دی را روان دی عبید الله ابن زیاد ورته وی لاس کې منیسا وختونه اونیسا ګرینه اونیسا او زړن دی وروړه هغه سر پزما کا باندې دی ورته وی اے عبید الله ابن زیاد مور دی در باندې الله اجړی دا سرما د رسول الله په غی کې لیدلې ده ذکر د غی کې نه غرزولې شما زبزان قربان کما لیکن د حسین ابن علی سربرا نسوګ زړن نسینا عبید الله ابن زیاد چاته ویل ویلا ته دي سرینم سر قلم کا آغا سره چې د حسین ابن علی سره لا سره او سنی سره نیولې ده عبید الله ابن زیاد دا غي د خوانه او سره راضي او د حسین ابن علی سره چې د چا په لاس کې ده دا غي نه سر قلم کړلو د حسین ابن علی سره ملاندې لاړلو او د دې شهید دام سره ملاندې لاړو عبید الله ابن زیاد یو چاته وي دانی زوالا او د حسین ابن علی مری کی ورکو ماته وروړه حسین ابن علی سره ورته وروړو عبید الله ابن زیاد وی ما ته د حسین ابن علی سره خای حسین ابن علی سر هغه سر ده چا ورته ویلې دا مخامخ چې د سر لسمې سپوږمۍ په شان دي پړقېږي دې ظالم چې کراو اغوستله او د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما په شونډو باندې داسې سوچو کې ووهلو هغه کس ورته راغی ورته وایي دا کومې شونډې چې ته په چوکه باندې وښې دا رسول الله مبارک کل کړي دي عزیزانو عبید الله ابن زیاد خادم خاص خبره کوي وی ما پسترګو باندې سو ولیدل سمې ولیدل وی چې کله د حسین ابن علی سر را روان دی وی د عبید الله ابن زیاد مخې ته د اور یو لمبه راغله د اور یو لمبه راغله وی ما منډه کړه عبید الله ابن زیاد نستوړی داسې کړلو نستوړی مخ ته ونیوله خادم خاص ته وی تا دا لمبه ولیدله ورته وی بالکل ما اولیدل اے گورنرا ورته وی خلق ته حل موایا دا چې سودا د حسین ابن علی د ایمان رڼا وا عزیزانو عبید الله ابن زیاد ته پته ولګی د چې تباشما سورزی بعد الله رب العالمین ور باندې یو سوګرا وستو عبید الله ابن زیاد نے سر گزار کړلو ډیر سرونه پرات دي دا کسوي چې ما د حسین ابن علی سر باندې د دې به حرمتي کتلې وا وې ز په منډه لاړم چا ویل د عبید الله ابن زیاد سر پروت وې ز لاړم ډیر خلق ولار دي ډیر مو د بعد د حسین د مرګ نه بعد د شهادت نه بعد ډیر خلق راجم دي وې عبید الله ابن زیاد سر ته وې چې خلق ورجم شي بیا دي خواشي
وی ما ول څه چل دی ول چې یاره راغې الی راغې خلق به شاته راغلل وی زه ورغلم ما چې ماته لاره راکئ څه چل دی وی چې یو خامار دی مار دی راځي او د عبید الله ابن زیاد په یو سپېږمه کې ور دننه شي او بیا په دې بله سپېږمه کې واپس بهر راوځي عبید الله ابن زیاد په سر باندې الله دنیا کې خامار حواله کو عزیزانو ام حکیم فرمایي وی زه ماشوم وم ما مدینه منوره کې ولیدل د مدینه منورې ټول اسمان فضا سره وه ما ولیدل چې یا الله په دنیا کې څه انقلاب راغی څو ورځې بعد خبر راغی چې د اسمان دا سور صدر چې کوم اغوستی دا د حسین ابن علی شهادت د کربلا په میدان کې شوی دی د اسمان شین رنگ سور شوی دی وی موږ ته د قیامت خطر راغلا او چا چې د کربلا په میدان کې د ماسپښین منځنه بعد د حسین سر لیدلو هغه کس وی والله ما د کربلا په میدان باندې نور ولیدلو چې هغه تندر ونیولو او ما په ماسپښین کې د اسمان ستوري ولیدل دومره تیاره ور سره راغلا دا هغه خلق عزیزانو چې چا د الهی کلمت الله د پاره میدان کربلا په خپل وینو باندې رنگ کړه عبد الله ابن عباس خوب ګوري طائف کې وای جړل را پاسېدو شاګردان ته تپوس کوي اے شیخ یا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ولی جاړي وی فرمایل امام الانبیاء جناب محمد رسول الله خوب تراغی شیشه ور سره وان شیشه کې وینه پراته وان د امام الانبیاء سر مبارک باندې گرد و غبار پراتا ما تبوس کو فداک ابی و امی یا رسول اللہ تا سر لاس کی صدی ستا پا سر مبارک باندے گرد و غبار پراتے ما توی اے بچڑیا تا تا پتہ نشتا دے زما بچے پا کربلا کی شہید شلا زد کربلا میدان تا تلے اوما دی شیشه کې د حسین او د حسین د بچو ویني دي امام الانبیاء جلل و عزیزانو نن چې دا خلق ماتم کوي والله بالله دغه خلق حسین ابن علی سره جفا کړي وا اهل سنت والجماعت د کربلا میدان کې د حسین ابن علی نشاته ندی تلی اهل سنت والجماعت د حسین ابن علی سره 72 کسان شهیدان شو د حسین ابن علی نشاته هغه خلق لاړل چې هغه ته روافض وای چې دانن ور باندې ځان وای عجیب خبره ده یلکه زه د پترو باندې وهلم ما سره دی وعده خلافی وکړه زه د را وغختلم دشمن لدی مخامخ کېنولم لا سنت اوتړلم دشمن دی را باندې را پری خودو پاګه دی ټوټه ټوټه کړم او بیا ته په ما باندې سرک باندې ځان وخی هاي یا حسین یا حسین یا حسین بدبختا تا خو زه قتل کړی ما تا خو زه شهید کړی ما تا خو زه د خپل سنت تړلې ما اوس را باندې ځان سره وخی وای موږ دې لپاره چې موږ خپیو دا خفغان ستا په وینو باندې سور شي لکه چې سور دی ا پښتانه نه وای خدای دا خفغان ستا په وینو باندې سور کی دا ازار کوي کنه کوي دا ازار په لګیدل دی دوی ځان په وینو باندې سور کوي او غواړي چې موږ به حسین ابن علی یاد ساتي حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما چې کله د کربلا په میدان کې ودرېدو خطبه یې کړې ده زه دا هغه خبره کوم چې د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما د محبت دعویدارو دا ان شاء الله څوک دي دا اهل سنت والجماعت د سلور امامانو مقلدین دي دا د اهل بیتو سره محبت ساتي دا د صحابه مینس کی جدائی نه راولي ټول صحابه ټول پټولا هغه د حق خاوندان دي او حق ته رسیدلي دي او الله ته ناراضي دي دا زمونږ د ائمه اربعه اتفاقی مسله ده صحیح شو عزیزانو بل خبر دا در تکوم چې حسین ابن علی خطبه اولستا ورته ویل اے خلقا اے د یزید لخکرا اے د عبید الله ابن زیاد لخکرا ما پی جنیز سوکم یو چا ورته ویل آو تاسو پی جنم تاسو پی جنم حسین ابن علی تراغه په میدان جنگ کې د عبید الله ابن زیاد
سلو کسانو کمانڈر دے قماندان دے تور ور سردا حسین ابن علی اعلان کئی یہ خلق ما پی جنے کنز سوکم اگا کسور توی واللہ زدی پی جنما داغی نامد ابن حرہ رضی اللہ عنہ ابن حرہ راغے ورتوی زدی پی جنما ورتوی اے حسین ابن علی اللہ سراکا کربلا میدان کی اتنا لاس واغستلو شندو باندی کی خدا ورتوی دا لاسنا ما دا رسول اللہ مبارک پلا سنو کی لی دلی دی ورتوی حسین ابن علی لگ دی اسنا دا سر مبارک ما تراخ کتا کا حسین ابن علی چکل تندے راخ کتا کللو ابن حر داغی پتندی بانی جبکے خودلا ویول واللہ ما دا تندے دا رسول اللہ پخل باندی لی دلے دے اغورتوی اے بین ولی داغی لخکر کی ولارے سلو کسانو تے اعلانو کو چنند کربلا پا میدان کی عبید اللہ ابن زیاد پا حق ندے او حسین ابن علی پا حق باندی دے راغلو داغی فوجنا او ادری دلو دا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا فوجنا ولی دا کرامت پا میدان کی دا حسین ابن علی اولی دل اچھی کمڑا اندو او خدیر اندو پاتے کرل اچھی کمڑا اندو شمر رندو اللہ تی نستر کے واغستے ایرا روان دے حسین ابن علی ورتوی اے شمرا اصل دی بیکار دے کستا اصل صحیح وے تا بنند اہل بیتو خلاف نعرہ نہ لگولا ہو اصل دے بیکار دے او اے شمرا سٹم بعد بدی اللہ پا جہنم کی ماتا اخی عزیزانو یاد ساتھی شمر لبیماری او لگی دلا لا سنئی پمنشو پری وطل تینا لا سنت نے پری وطل یو زلی ورطا کور والا لگے دا پوزا دا سی پوٹا کڑے دا سی ورطا پلا پوزا پوٹا کڑلا مخیتے نوارو او دا سی پٹای ورطا پا زخم لگولا ورطاو اے بی بی مانا مخوالی اڑے ما خطا لدیر حرام او حرالا وڑی دی ولی رانا مخ اڑے ورتوی اے بدبختا ستا دا بدن نبوی بدبوی را روانا دا ستا دا بدن نبدبوی را روانا دا ستا دی لاس کی دا سی دی لکا چتا دا انسانانو گندگی نیولی دا ورتوی اے بی بی رشتیا دی ویلی دا لاس دا حسین پوینو باندی رنگ شویو او چی دا چالاس دا حسین ابن علی پوینو باندی رنگ دے داغی دا بدن نبا دنیا کی بدبوی روانشی عبدالجبار فرمائی وی ما یو سڑے اولی دلو دوائل زوی دے دا دیوی ما یو سڑے اولی دلو حسین ابن علی چپ کمزے کی شہید شویو دا بدبخت راگے دیزی تی او قتل او بید خلقو دوران دی ناستو چاور تولی سکے وی دلتا دا حسین وینتوی شویدہ زدلتا بول کوما بیادب انسان بیادبی یو چاورتا آوازو کو اے بدبخت انسانا دا حسین ابن علی دا وین بی حرمتی دی اکڑا اللہ بدی دا سی زلیل مرگ باندی والی وی اللہ جل جلالو دا دپ وجبان دی طول خاندان لا دا پم بیماری اولگولا طولو باندی پم راگے دا سپیچ پا منشی بے خلق کلی کی نپری دی خلقی وری لرکی طول خاندان باندی اللہ بیماری راوستا او دا دا رنگ رو رو بدرنگ کے دلو سپین ابرس پر آگے دا ابرس نباد بے بید دی مخنا وینی او زویت للی اوگی بدبوئی کولا چاور تویلی دا تا سگونا کرے وی ما دا حسین ابن علی دا وینو بی عزتی و بی دبی کرے دا عزیزانو غرض میں دا دے چی دا اہل بیت مبارکو سرمینا دا دا ایمان حصو گرزوی دا صحابو سرمینا زمان یاد ساتی دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغشان منگتا اعلا دے دا اغشان منگتا اولا دے باقی زمان زان او مال قربان دے ارچ دا یزیدنا کم اجتہادی صحوی شوی غلطین تی نشوی اغا منگا صحیح نگانو غلطی تی شوی دا او غلطی لمن غلطی ویو حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اعلانو کچھ گورے وو رئی تاسے منگ را اوغختو کربلا میدان تا منگ خوراغلو او تاسم ندا چه ما پا مدینہ کی بچی پر خودل ما بچی مرا وستل
ما په مدینه کې هیڅ څوک نه دی پرې خودلی موږ ټول دلته راغلو تاسو ویلو موږ تاسو سره ولاړو لیکن نن د کربلا په میدان کې زه ګورم چې زمانه واپس تاسو قافلې روان دي شل کسان هغه خپل بیا د میدان کربلا نه خپل تنبان ورانوي او تاسو خپل بچي وباسي دا خو هغه میدان دی چې تاسو سره تراو غختلم تاسو د بیعت والا کسان څه شو عزیزانو د کربلا د میدان نه د حسین ابن علی د بیان سره 1200 کسان د کربلا د میدان نه اوتل دا هغه کسانو چې حسین ابن علی ته خطونه لګلیو ته زمونږ مشري ته زمونږ لیډر موږ به تاسو ودرېګو راشه په کوفه کې زمونږ خبر واخلا زمونږ تاسو کا موږ د یزیدیانو نه تنګیو یزیدیانو سره زمونږه ژوند نه تیریږي هغه راغه کربلا میدان ته لیکن بے غیرت انسان بے غیرت وي دیو جنا مشران وي چاته لاس مو ورکوا او چې لاس ته ورکو به لاس پرې کا او دوستی مو پرې کا دا د پښتو اصول نه دی او نه د اسلام اصول دي دوستۍ کې به پړې سسته کټکې به نه خپلوي کې به پړې سسته کټکې به نه دا د پیغمبر سنت دی مونږ ته خودلې دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته قدم په قدم باندې تعلیم را کړې حسین ابن علی چې کله تقریر کو د تقریر نه بعد سیوا بے غیرت خلق هغه یې ودی طرف ته روح کولاړل حسین ابن علی رضی الله عنهما ته د خیمه आवाज راغی ورته وی اے حسین د کربلا میدان نه خلق لاړل تنبان پری خودلان عبید الله ابن زیاد تخلق ور روان دي حسین ابن علی اعلان کو اے زما خاندانان چاته چې په وخت کې جناب محمد رسول الله د کلمې توحید आवाज کړی وي د کربلا میدان باندې پخپلو وینو باندې رنگ کی خود میدان کربلا نه بتختینا اے د کربلا میدان والو د کربلا په میدان کې د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما د مرګرو او د یزیدانو جنگ راغی دې دوران کې आवाज شو اے حسین خیمه کې یو معصوم پیدا شو آغا معصوم تا ازانو کا بیا پتہ لگینا اسنه چې زمنګ بچي بي اذان لاړ نشي حسین ابن علی خیمه تر آغی معصوم غي کې اونې ولان معصوم ته وکي आवाज کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله د حسین ابن علی نه اوخ راغلی چې زنن د چا گواهی ورکوما نن دا غیدن وسو پسې د کربلا میدان کې زې په زې د غشو مخراتا او دا کله چې اذان خلاصيږي د حسین ابن علی پغی کې معصوم سا ورکړلا درې غشي پسې نه باندې معصوم لګیدل د حسین ابن علی کې په وینو باندې رنگ شو حسین ابن علی आवाज کوي اے د خیمه والو یو زنان راشي ستاسي بچی د جام د شهادت نوش کړلو هغه مور ته مبارک شه د بچی روح د جنت ته او غیږ د جناب رسول الله تعالی د دو کون سردار عبد الله ابن عباس فرمایي وی حضور علیہ السلام فرمایي چې کله شهید د شهادت میدان کې میدان تر اوزی یو پرشتہ راشي هغه اسراوالی پنراوالی आवाज کې د دې سنامدا وی حسین ابن علی ورته فرمایل چې ما د आवाज اوریدلو د پرشتو आवाज می اوریدلو چې حسین ابن علی دا حسین ابن علی دی وی ما چې دا आवाज اوریدو نو دی आवाज وک الحمدلله بی بیان ورته اے حسین आवाज دی وکړلو
خوش خبری داد ورته وی خوش خبری داد چې جناب رسول الله فرمایلی دي چې کوم شهید د شهید شهادت میدان تراشی او شهادت الله ته قبول شي نو رب العالمین دو فرشتي را اولیږي دا غي نوم یو وی بل ور باندې قلم راکاږي کله چې نوم اولیږي نو جناب رسول الله فرمایي دا شهید په رسمه تراشی وی دې فرشتي ویلي زبه علماء بلې ویلي زبه علماء حسین ابن علی وی اے د کربلا والو مبارک مشا زما د روح سره دعا یا روحنا غیب د جناب رسول الله تروان دي د کربلا په میدان کې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما قسم په خدای چې د مظلوم په سر باندې جنگ کړي والله بالله ثم تلا عبد الله ابن عمر په مدینه کې تقریر کوي او په تقریر کې په جړا شو وی فرمایل اے حسینا اے حسینا ته د خپل جدات لپاره نه تله اے حسینا ته د مظلوم د لپاره لاړی ته د مظلوم په سر باندې لاس کې خودلو لیکن افسوس داده چې تا ته هغه د قربانۍ لاس درنکو تا مظلومان وګڼل هغه د استاد لپاره د ظلم فیصله وکړه حسین ابن علی قسم په خدای کې کوفه کې د پلار بد غوسو د پاره تلو داغي نجف کې پلارم شهید شو او د پلار بدله نه غستله هغه د یزید نه مظلومان خلاصول د یزید په کابینه کې بعضی داسې کسانو چې هغه انتهایی ظلمونه کول حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما د کربلا په میدان کې تقریر فرمایلو او به ویل ایس ملګرو زما ووري نن د جمعې مبارک ورځ ده کم خلق که زما د شهادت نه بعد پاتې شو نو هغه دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت نه پری دي د نبی پاک دین دی نه پری دي او هغه د خپل جن یو د خدای امانت وګڼي دا تقریر وکړو د کربلا میدان تراغه دعا یا غشي د حسین ابن علی په طرف باندې راغلل حسین ابن علی په اس باندې سورو او چې په میدان کې به منډه کړله داسې به هغه پوجونو منډه وهاله تا به ویل چې یوازې حسین نه دی بلکې د حسین سره زر اسونه را روان دي میدان به خالی شو حسین ابن علی باندې په سلس کسان را پرې خودل هغه حمله کوله حسین ابن علی چې ورته اولیدل ورته आवाज وکړ ما پیژنې انا حسین ابن علی زه حسین ابن علیم زه د جناب رسول الله نوسیم زه د فاطمه الزهرا بچایم ما د پیغمبر غي کې لوبي کړي څوک نروي ځان باندې مور بوروي ما ترانه زده شي د حسین ابن علی نه با خلق منډ کړل حسین ابن علی با په میدان کې ولاړو څوک را میدان ته نشو حسین ابن علی بر روان شو به بل طرف ته روح کو شمر هغه आवाज کو چې حسین باندې په یو دم حمله ونکي او پاغي باندې مخ کې دغه شو باران جوړ نکي حسین ابن علی لس کسان نشي ګیرولې شل کسان نشي ګیرولې دیش کسان نشي ګیرولې دینه به ګیرو اچوي او د هر طرف نه دغه شو باران جوړ کړي دنه لار خطا کړي حسین ابن علی باندې په هغه انداز باندې حمله وشلا او یا دعا یا غشي حسین ابن علی ته د هر طرف نرال حسین ابن علی ګوته اوچه تکړه आवाज کوي اللہ اکبر خیموت مخراتاو کو اے زما بیبیانو اے زما بچو اے خاندان رسولان پما باندی غشرالل زما بدن چکم دے جال جال لیں لیکن یو طرف تا خیمہ کی راتا تاسخ کاری او بل طرف تا راتا غیق دا جنابی محمد رسول اللہ کو لودا اے زما خاندانا تاسی بپریدما دا کربلا میدان تا تاسی تا رب العالمین با انتظام کئی او زدر نروانی ما دعوی اغشی حسین ابن علی لگی دلے دے اثرات اوکڑلو یو ظالم راغے د حسین ابن علی استی تور راوا چولا دوڑا مخامخ پی ورته وغورځولې اسلان دی را پریوتلو حسین ابن علی مخامخ پزمکه باندې پریوتلو یو ظالم راغه حسین دی اوګی نه اونیولو ورته اے حسین پاسا حسین ابن علی می په سجده باندې پروت आवाज کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم شمر ور باندې راغه ورته وی پرې د یما आवाज ورته بل اختیار مو ورکوي حسین ابن علی ورته وی اے شمرا ما ته وګورا تسو کې او د چاپو ګو باندې سورې زخه الله ته
په سجده باندې پروت ما هغه ورته وای ما ته پته ده که زمان اخلاص شل اے حسینا تب په دې زخمی ځان باندې ډېر باندې مهندي بوري کی حسین ابن علی ورته وای ما ته اجازه راکا د کربلا میدان ته لا سنئی بټوالته مو می اوهلو دو رکعت منځ شروع کو یو رکعت برابر کړي دویم رکعت کې لومبي سجدي تراغه چې کله سجدي کې سر کې خودلو شمر आवाज کوي اے خلق راشي که حسین د مانځنه پاسې دلو والله کمنګ تی پاتې شو شمر راغه تور ور سره دا یو داسې انسان راغه چې داغه پسړ باندې رحم نو هغه ډېر بدبخت انسانو حسین ابن علی په سر باندې لاس کې خودلو او شمر توي سټتی نه جدا کا حسین ابن علی د کربلا په میدان کې اے عزیزانو سر په سجده باندې دا आवाज کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حسین ابن علی شهید شو د کربلا د میدان نه سر واغستلو تورکی ټومبلې ده आवाज کوي اے خلقان د یزید فوج کامیاب شلو حسنین او داغی خلق ملګری ختم شلو دا د حسین سره ده عبداللہ ابن مبارک فرمائی واللہ د کربلا په میدان کی هغه ډیر سرونه پراته دي لیکن یو سر ده چې د توري په سر کې ټومبلې شوی ده او شونډې د خندان ډکې دي هغه سر مبارک هغه شونډې مبارکې د رب العالمین په حمد او ثنا لګې کله چې مخې ته د فوجي لیډر یوړلې هغه ورته وی دا د چا سره ده ورته وی دا د حسین ابن علی سره ده هغه ور باندې आवाज وکړلو نور ور باندې تشدد مکوي یو سره راغې شونډو باندې ورته چکرا وګرځولا هغه ورته لاس اونیولو ورته وی پام کوا نور احتیاط کوا دا غشونډې دي چې جناب رسول الله با سار بیگا خلولې اے ظالما گزار مکوا شونډو مبارک ته چې د چا لاس رسیدلې ده دا هغه سړی باندې الله ورځ بعد بیماری راوستلا الله رب العالمین دینا لومبه ګوتو غرزولې بیا لاس رو لنډې دلو تر دې چې لاس دې زه تراغې بدن نے بن شروع شو خزور توي اے بدبختا تا کم یو ظلم کړه دے وای ما داسې ظلم کړه دے چې کله حسین ابن علی میدان کې پروت ما داغي پښوندو باندې د چوکي گزار کړو الله تعالی سونه واغسل دنیا کې مسخ کړلو عزیزانو حسین ابن علی کردار سو تاسو ولیدلو د مظلومانو مرګرو د سفر نه بعد چې سړی راشي کور ته لاړ شي هغه د یو بوډا غربت ته ولیدل نن ساری دنیا کې امت مسلمه کله مصیبت باندې خطر هغه دا زستا مال غصب کوم ته زما مال غصب کې زستا عزت ته ناستم الټ کوم ته زما عزت باندې حمله کې د خدای د پاره د حسین ابن علی کردار هغه د مونږ ته مخه ته پروت او اهل تشیع هغه ته د خدای نه دی وېریږي په صحیح معنی دی د حسین ابن علی مطالعه وکي قسم په خدای حسین ابن علی چې کوم درس مونږ ته را کړي هغه خدا سے درس چې هغه نه هېریږي